بسم الله الرحمن الرحيم وجناية الراهن على الرهن مضمونة سورة د مسئلې دا سره چې یو سړي د چا سره غاڼه کې هوستله غاڼه وسره کې هوستله رهن صحیح ده به دا راهن راولګي د په دې مرهونه کې نقصان راوستو جنایت جرم ته ویل کېږي نه جنایت وکړو دا جنایت په چا باندې وکړو په دې رهن باندې وکړو مرهونه باندې هغه نقصان کړل دا غي قیمت کم کو نو مرتهن به وته وي شابه دمر قیمت وسرا کا شابه چې هغه مزوس غاڼه کیدم پوه شو کنه مته گئی دا موبایل وسه غاڼه یې مثلا او دا موبایل چې لکه 10 روپو دی صحیح ده چې 10 روپو باندې اوس غاڼه کې اوس به دا راهن راولګید او په دې مرهونه کې نقصان راوستو راغله ګوتی په دیوالې سه نقصانی کو دې قیمت راورسا الک 10 زرنا 5000 دا نقصان پکې پیدا کو ٹھیک شو کنه نو اوس به د مرتهین دی راهن ته وای چې 5000 سره راکا چې موبایل به اوس 5000 روپو غاڼه او 5000 نور راکا چې موږ غاڼه شي پېښې کنه څنګه شوي وجناية الراهن او نقصان د راهن على الرهن په دې مرهونه باندې چې نقصان د راهن پیدا کی په دې مرهونه باندې پای پیدا کی مطلب داره مضمونة د دې با تاوان وسلکیږي تاوان به وسلکیږي څوک به داخلي مرتهن او مرتهن د ځان نه اخلي او مستګانه کوي ښه چې کله قرض زاکو دیواله دیر وجناية المرتهن عليه تسقط من الدين بقدرها اسرازيه توجه زما پتا باندې ماهر مولوی صاحب 10 روپۍ دي تا به 10 روپو کې 10 روپو موبایل غاڼه کړی ما سره ٹھیک شو مرتهن راولګي ز مرتهن ما پدې کې ما نقصان پیدا کو دې قیمت می الګه 5000 تر ورساو ما به څنګه نقصان نه وستو 5000 نقصان کړه وستو او زما قرض به تاسو مره دي 10000 نو وس به الګه د دې پیوس کې به التا اسقاط کیږي د سنا د قرض نه نو قرض وس تر ورسیږي 5000 ته پوه شئ کنه دې بدل کې به د قرض نه صحیح ساقطی کی دی په مقدار باندې پوه نه شولې وجناية المرتهن او نقصان د مرتهن علیه پر رهن باندې چې مرتهن پکې نقصان راولي چا چې غاڼه شوی دی نو تسقطو دا ساقطوي من الدين د دین بقدرها فاندازه دی جنایت باندې بقدرها فاندازه دی جنایت وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر بل مسلكي ماهر مولوی صاحب زما پتا باندې 50000 روپۍ دي مثال پتا ورغایو کنه او کما سره لکه 50000 روپو غوا غاڼه کړی دا د 50000 روپو لکی چې کله دې قیمت ادا کو غوا والا ٹھیک شو په دې کې لکه دا رهن راولګي د مرهونه دا کوم غوا چې غاڼه شوی دا یی زواله ما قرباني نقصانی کړم او ما کې 10 روپو کار پیدا کو او یا تر اغلی او تی والی یی راهین و یی مرتهن و دې رهن او جنایت کو نقصان چاو کو دې مرهونی دې رهن کوم چې غاڼه کړي تی والی یی زواله نقصان پیدا کو من نو د دې وسکل کیږي حدیث چلنے کی اقلا رکھی نہ بنات لے خوالا دا توی دے توی سے مطلب صبر لے نشتا حدر صدر لے کی توی تا پختو کی چی حدیث قیمت نہیں خواہ مسئلہ زان لعلاج کوا پتال درسی گا وجنایت الرهن او نقصان دری مرهونی رهن مراد مرهون دا او نقصان دری مرهونی چی مرهون راولگی گی او نقصان پیدا کی علی الراهن پراهن بانی وعلى المرتهن ومرتهن بانی وعلى مالهم ودیب مال بانی یول مال زایکی مال ولا زایکی نو حدرون دا تویره یعنی سبدله نشتره پا ایچه بانی سبدله نشتره
پیږي وس بل مسله کوي واجره البيت الذي سرى اغداري تا مال د شي غاڼه کې راکړې ده زمرتهین تراهین تا غاڼه کې راکړې کنه چې هغه شی هغه ز په یو کور کې ساتمه او د هغې څوکیداري یا هغې له کور نیول یا هغې له کور په کرایي نیول یا له څوکیدار کور له نیول په دې شی کې غاڼه کړې ده صحیح ده هلکه بوس دي غاڼه کې راکړې دي بوس خلک په دریو کوټو کې نه راځي دې له مستقل کور نیول غواړي نو اوس به دې کور کرایي څوک ورکوي د دې دکان کرایي به څوک ورکوي دا مرتهن تلفا مثلا ازدکڑا وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي أَوْ مُزْدُرِي أَوْ أُجْرَةَ دَكُورِ الَّذِي أَغَكُورِ يُحْفَظُ چی حفاظت کی دلشی پی پاکور کی الرهن در رهن دا بچا بانی علی المرتهن دا بچای فمرتهن بانی چی گانا پرتا دا وَأُجْرَةُ الرَّاعِ عَلَى الرَّاهِنِ بلا مسئلہ کئے 1500 ګړې د لکه غاڼه کې راکړې دي څو سوا 1500 ګړې دا غټه رمه ده کنه الکه دی له اوس یو راعي شپنکې نیول غواړي چې هغه سره یې نو هغه شپنکې له وسوک دغه ور کوي اجرت دا وسوک ور کوي راهن د کور د کرایي ذمہواری بچاوا په مرتهن خو د راعي شپنکې چې ول اوس نیسی دا سره دا بچای راهن باندې شاوسي وَأُجْرَةُ الرَّاعِي أَوْ أُجْرَةَ مُزْدُرِي دا راعي دشپنکی علی الراهن دا پراهن بانوی رازی تا ما سر علکا غلامی خیره یا دی راز سگڑی چیلی پرهن کی خیری تراهن زمرتهن دا دی دا خرچه بسو کدا کئی نام راهن خو قراهن شرط علکا نفقه ادا کولا دی غلام او د وینځي صحیح شو یا دې ګړو چیلو خو دې چې کوم فواید دي به به هم د ترازی صحیح او کوم مرتهن ته ارشا کولا مرتهن ته بزوی ته شو ها خدا هغه صورت کې چې لکه په دی باندې خرچه کېدل ښه ونفقه الرهن او خرچه د رهن چې دا علی الراهن دا بچای راهن باندې وی الکه ګډي چری لنګې شولې ګډي چری دي او په غاڼه کې پرتی دی لنګې شولې دا کم چې سیوا شولې دا بچی نه بچای دا د راهن به خو لیکن راهن به نشي قبضه کوله بلکې دا خپل مور سره بسې غاڼای ناغي ملګرتیا کې وي ها ما سدي غوا غاڼه کړی دته تراهن زمرتهن سیدا او دا غوا لنګ شولا دا ډېر شولې او زه نه څه شولې دوا لنګ شولا کنه بچي راوړو خدا بچي به خپل اصل مور سره دام غاڼای او زما ستابې د راهن به لیکن د خپل مور سره غاڼای پیږي شاکر نه پیږي مړه ونماء او زیاتې دل دې رهن ونماء نشو نما څه ویل کی شړېږي کنه ونماء او زیاتې دل دې رهن للراهن دا بل چار پاره فيكون النماء نشکیږي بعد ازیتی رهنن غانا مع الاصل د اصل سره اصل موردا تهږي وس راشي د چلې چې دا کم چې غوالنګ شو دا بچي هلاک شو مړ شو بچي څه شو بس مړ شو نو دې نقصان قیمت پر مرتهن یا براهن به یوم نشتري صحیح ده کنه ها فإن هلاکا کو چرته هلاک شو انما هو ذاتی دا کوم بچی چې راوړره هلاکان دا به هلاکیږي بغیر شیء بغیر تاوان نه بغیر شیء په هیڅ شي تاوان نشته ښه دا بچی مړ شو او کو چرته اصل هلاک شو بیا بس تل کیږي او دا بچی پاتې شو هغه اصل مور مړ شو لا نو به به دې کار کوي چې دا قرض با تقسیم کی او نیم قرض تا اصل کی خلاص شو
او په نیم کې به دا بچي سي غاڼي پرې پېښوي څنګه شوې الګا چلې چې دا غوا ده کنه او دا بچي راوړو او دا دوه غاڼه دي د غاڼې په صورت کې بچي راوړو په دې کې استدا اصل مړ شو مرتهن شو مرتهن سره اصل مړ شو غامړه شو لا او بچي پاتې شو دوس بده سکار وکي چې دا راهیم به دا بچي خور آزادۍ په غاڼه کې به آزادۍ دا هغه دی او دا کم شی چې مړ شو دا اصل غوا داغي دا قیمت به تقسیم کې بری بچي د قرض به تقسیم کې بری بچي په مور باندې نو کوم چې د مور ورسید په حصہ کې هغه معاف شي اوري امرتهین سملا شوی دا او دا اصل چې کوم قیمت نو داغي بدل کې به دا اصل راځات بل ورکي څنګه نه شوري 50000 روپۍ الکه زما په تابانه قرض دی سو 50000 تما سره الکه 40000 روپو غوا کې خو سره او قرض تو دی 50000 روپۍ دی او غوا درته سو کې خو سره 40000 روپو په دې کې دا غوا چې دا لنګ شولا چې لنګ شولا نو درې میاشتې دی بچي وشول په درې میاشتې کې بچي الکه ورسید 10000 روپو ته ورسید کنه د کې رسیږي ایست په دې کې دا غوا مړ شول دا بچي پاتې شو صحیح ده کنه چې بچي پاتې شو غوا مړ شول نو زبر سکار وشي چې دا قرض موږ تقسیم کو نو لکه چې قرض تقسیم کو نو دا قرض به په بچي په مور تقسیم کو د مور تبسو ورسیږي نه مړه مور ته ورسیږي 40 مور نه او بچي ته ورسیدل 10 نو 40 خلاص شو او هغه 10 کې به وربکی 10000 روپۍ او بچي ور خلاص کی څنګه نه شولای وسم نه پیګنه زه څه کوم ته پیانه شوي نو ګورا وان هلك الاصل کو چرته هلاك شولا دا مورید اصل هلاك شو وبقي انما وباقي پات شولا هغه بچي زيتي کم چی ډیرواله شویو نو افتکه الراهن رازادیبا افتکه الراهن رازادیبا دی بچی لرا دین ما لرا الراهن دراهن بحستی فقل ایسا کی برازادی سورت دم سیدن سوشتا کنا ويقسم وتقسم ولبشي الدين دا قرض على قيمة الرهن فقيمة درهن باني خود قيمة درهن بكم قيمة لگه يوم القبض شرف ورز قبض باني كم قيمته اقا قيمة بلگه ها شكرا دي قبض كاو فكم ورز كم قيمته اقا قيمة بلگه وعلى قيمة نما يو تقسم ولبشي فقيمة داغا بچي باني چكم دير شوه ده خود بچي بكم قيمة لگه يوم الفكا کی پورز دا ازادي چكم قیمت دے پہ بشولی کنا فما صواب الاسلا بساغا حساد قرص چی ورسیگی دی اصل تا دی مورتے نو ساقت ابا ساقت چی ماب بشی من الدینی دا قرص نزک مورم لشوی لکنا بقدره داغی پاندازبانی وما صواب انما حقا حساد قیمت چی ورسیگی دی بچی تے نماتا نو افتک کهو الرائن رازادی باقی در راہن بھی پاقی کی